دیگه ما این کارا دیگه نمیکنم، به هیچ وجه دیگه این کارا نمیکنم. دیگه اگر بکنم دست ما سر قرآن شریف میمونم، دیگه این کارا نمیکنم که از اینجا که خلاص شم. 9 سال میشه که کارا میکردم و از این کار خود پشیمان هستم. خلکو ته به په مختلفو بهانو باندې زنګونه ویل، ځانونه به یې ورته د مخابراتي شرکتونو نمایندګان معرفي کول او دوی ته به یې ویل ستاسو د جوایزو ګټونکي یئ. ما به این شکل که پیسه میگرفتیم، به این قسم میگرفتیم که بر مردم زنگ میزنیم که بله سلام علیکم، خوب هستی، صحت خوب است، از شرکت مخابراتی اتصالات تماس گرفتیم. امروز برنده 50,000 پیسه نقد یا 10,000 افغانی یک سیت موبایل برنده شدی، برای تبریک میگیم. تخمین شده حدود 2 میلیون افغانی بوده تا به 9 ساله تخمینی. وضو میکنم دست ما سر قرآن شریف میمونم، دیگه این کارا نمیکنم. به مردم خیانت است، فهمیدی؟ حق مردم است، حرام است. دا د کریډټو د غلو هغه ډلې غړی دی چې د کورنیو چارو وزارت د اپراتیفي تخنیک انتق ریاست له لوري نیول شوی دی. ما به این شکل که پیسه میگرفتیم، به این قسم میگرفتیم که بر مردم زنگ میزنیم که بله سلام علیکم، خوب هستی، صحت خوب است، از شرکت مخابراتی اتصالات تماس گرفتیم. امروز برنده 50,000 پیسه نقد یا 10,000 افغانی یک سیت موبایل برنده شدی، برای تبریک میگیم. فقط در بدل از اینکه اگر میخوای که این پیسه را تسلیم شوی 550 افغانی دینمی شماره ما افزود بکن، شماره برات میتیم. شماره برات میتیم. بله این شماره بگیری، یادداشت بگی. بله این شماره که برات میگیم این میره یادداشت بگی، دمی روان کن. یاد کس په پروان ولایت کې هغه مهال ونیول شو چې ځان به د مخابراتي شبکې د استازي په توګه معرفي کاوه او له خلکو څخه به د جایزې په نوم کریډټ غوښتل. نیول شوی کس له تیرو 9 کلونو راهیسې خلکو ته دوکې ورکولې او لسګونه زره افغانۍ کریډټ یې د دې په نوم اخیستي چې ګواکې په مخابراتي شبکه کې ورته جایزه راوتلې ده. حدود 8-9 سال میشتی کار میکردم. البته تقریبا 2 میلیون کارت ما گرفتیم که برای نفر که زنگ میزدم 2000 3000 در هر وقتی که ما زنگ میزدم که جایزه برنده شد، در مقابلش 2000 1000 از پیششون درخواست میکردم و این برای ما روان میکردن. در سیم کارت ها پر میکردم، میبردم به سید آقا میدادم. سید آقا با فروش میرساند، با قیمت خودشان میفروختن و ما 700 روپیه یا 600 روپیه میدادن. در 1600 700 من میفروختم برش. تعداد سیم کارت ها فعلا 25 دانه. اگه اونمو پر میشد و میبردم برش میدادم. میگفتم که سلام علیکم، از شرکت تماس گرفتیم، مقدار 50,000 پیسه نقد یا یک سیت موبایل برنده هستی، برای تبریک میگیم. دیگه اگر میخوای که به دست بیاری 2000 افغانی میتونی دینی سیم کارت افزود بکنی که ما رو بر تو تسلیم بکنی. له نیول شوي کس سره 50 سیم کارتونه هم نیول شوي دي چې له هر سیم کارټه به له خلکو سره د مخابراتي شبکې د استازي په نوم اړیکه نیوله او ورته ویل به یې چې جایزه یې ګټلې ده. دغه کس په تیرو 9 کلونو کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ د همدې جعلي جایزو په نوم له خلکو اخیستې دي. 500 2.5 ساعت از کسی که میگرفتیم در اون سیم کارتی که میگرفتیم دمیر بر ما روان میکرد. دیگه حدوداً که تخمین شده حدود 2 میلیون افغانی بوده تا به 9 ساله تخمینی که عمیق بوده یا کمتر بوده. 9 سال میشه که کارا میکردم و از این کار خود پشیمان هستم. دیگه در آینده نمیخوایم که این کارا بکنم چون یک عمل حساب بدی است. په دې ډله کې یو بل کس هم نیول شوی دی. نوموړی به له یاد تورن کس څخه کریډټ اخیسته او وروسته به یې په نورو خلکو پلورل او هر ځل به ورته د پلور په بدل کې یوه اندازه پیسې ورکول کېدلې. قضیه حدود 6 ماه میشه که می آدمی که از حساب می کارت میتیو بوده بازی کارت برای ما می آورد، ما می فروختیم، بعد خالیش برش میدادیم، سیم کارت خالیش باز پول دیگه می برد خودش پس که پر میکرد. دمی مدت 6 ماه ما کتازی میداد معامله رو داشتیم. باز 1-2 هفته یا الی 3 هفته گفته بودمش که دیگه من این کارو نمیکنم. اما او کاری رام که کردیم پشیمان هستیم.
دی به ما به خاطر که ارزانتر میامد از حساب شبکه‌ای و شرکت کرده در 1700 برای ما میداد. با زمین مدت 6 ماه که تو یک جای به من نداده بود، همون چند قسطی که آورده بود 24000 پر شب به ما آورده بود. باز اون نمونه دیگه اون بعد از اینکه ما فهمیدیم تو جنجال و مشکلات هست که غیر قانونی هم است کار، خلاف از جرم است، باز دیگه ما گفته بودم شما میتونید که از خود شما سوال کنید که من دیگه این کارا نمیکنم. همدارنګه یو بل کس چې پخوا هم د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی و دا ځل یو ځل بیا د همدې ډلې له غړي سره د کریډټ د اخیستو او پلورلو په تور نیول شوی دی او نوموړی په خپل جرم اعتراف کوي. ما همونجا کارت میفروختم، مرا یک دفعه دیگه همینجا گرفته بود شعبه انتک آورده بود، مرا بازی دادم، ما 2000 فهمی 6 صرفه د سیم کارت ما اومده بود انتقال داده. تو همونجا مرا آمد، مرا گفت از خارج فهمیدی برای من کارت آمده، گفت همین کارت مرا میخری؟ گفتم میخرم. گفتم 1000 چقدر فایده برات بتون فهمیدی؟ گفتم 70 روپیه میتون برای فایده. گفتم خود صحیح فهمیدی. مرا گرفت همون تو فریب داد فهمیدی از کاری که کردیم ما بسیار سخت پشیمان هستم. مرا یک دفعه دیگه همینجا آورده بود، ما این کار نکردیم. نیول شوي کسان په خپلو کړنو پښیماني ښیي او زیاتوي چې په راتلونکي کې به په داسې کړنو لاس نه پورې کوي او خلکو ته به دوکه نه ورکوي. 100% تا اگه بگیم از اینجا هر وقتی که بیرون شیم هر مکان دیگه بخوایم تلفن سیم کارت بدم اومده سر مو بعد بوده که دیگه ان شاء الله آینده کوشش میکنیم که هیچ وقت تکرار نشه. خواهش ما از امارت اسلامی هست که دیگه ما این کار دیگه نمیکنم، به هیچ وجه دیگه این کارا نمیکنم. دیگه اگه بکنم دست سر قرآن شریف میمونم، دیگه این کارا نمیکنم که از اینجا که خلاص شم. وضو میکنم دست سر قرآن شریف میمونم، دیگه این کارا نمیکنم. به مردم خیانت هست، فهمیدی حق مردم هست، حرام هست. د کورنیو چارو وزارت د انتک ریاست عملیاتي عامل قاری عمر وایي چې د کریډټ غلا کوونکي دغه ډله په پروان ولایت کې نیول شوي او په خپلو جرمونو اعتراف هم لري. د جرمونو پر وړاندې د کشف او مبارزې لوی ریاست اړوند د تخنیکي او اپراتیفي انټک ریاست منصوبینو د تخنیکي او کشفي عملیاتو په دوام کې چې تقریبا 2 اونۍ مخکې هم داسې یو بڼ نیول سوی و او فلحال هم په شپږم د 1440 نیټه د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ نه 3 نفره هر یو شالاله، نقیب الله او سید آغا د کریډټو د غلا په قضیه کې نیول سوي ول چې یاد افراد په خپلو جرایمو باندې اعتراف هم کړی ده. نو یاد افرادو په ډېر یو فریبکارانه شکل باندې چې د غیر رجسټر سیم کارټونه به یې پیدا کول او بعد لغنه به وروسته خلکو ته به په مختلفو بهانو باندې زنګونه ویل، ځانونه به ورته د مخابراتي شرکتونو نمایندگان معرفي کول او دوی ته به ویل ستاسو د جوایزو ګټونکي او خلکو نه به وروسته بیا د جوایزو په مقابل کې به د کریډټ غوښتنه کوله. لله الحمد د دوهم بڼ هم ونیول سو او ان شاء الله تعالی دوسیه به زر تر زره عدلي او قضایي ارګانونو ته ولېږدو. قاری عمر زیاتوي چې نیول شوی کس له تیرو 9 کلونو راهیسې خلکو ته دوکه ورکوله. ځان به یې د مخابراتي شبکې د استازي په توګه معرفي کاوه او له خلکو به یې پیسې غوښتې. د هغه په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ له خلکو وړي دي. د شلاله د اظهاراتو په اساس باندې یاد شخص تقریبا 9 کاله کېږي دا کار کوي او تقریبا تر 2 میلیونه افغانۍ یا دغه نه ډېرې دوی خو اوس هغه خپل اعترافات کوي. نو انشاءالله چې هغه د تخنیکي له لحاظه کار په جریان لري چې مطلب دوی ډېر زیات زنګونه کړي دي او د ډېرو مختلفو افرادو نه په مختلفو ولایاتو کې پیسې اخیستې دي چې حتی موږ سره هم تر 80,000 افغانۍ هم عریضه سته موجوده ده او ډېرې عرایض موږ ته د جرایمو ریاست له لورې راجع سوي دي او د کار لاندې هم دي. څو ورځې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د انتک ریاست هغه ډله نیولې وه چې خلکو ته به یې ځانونه د مخابراتي شبکې استازي معرفي کول او له خلکو به یې پیسې غوښتې.